ښاغلي ذوالقرنین باچا لیکلي پی ټي ایم خپل دریځ او موقف هماغسې د سرونو او زندانونو په قیمتونو هماغسې دنګ ساتلی دی. نه د سختو حالاتو سره بدل سو، نه خرڅ سو، نه پټه خوله سو. دا ځینو چې په کوم وخت کې په پلار ورته ویل، په ورور ورته ویل، په ښه مسلمان مو ورته ویل، موږ په هماغه وخت کې هم ورته په قاتل او ترهګر ویل. پی ټي ایم چې د شعور او بیدارۍ کومې ډیوې بلې کړي دي، نن یې دا د ټول ثمره او نتیجه ویني چې ولسونه څومره ویښ سوي دي او په کوم صف کې ولاړ دي. په دې خبرو پوهان خلک پوهېږي چې د مستعمرې پښتونخوا غلامو ولسونو څومره فرق کړی دی، څومره یې سرونه خلاص سوي دي او سرونه یې چا خلاص کړي دي. کومه خبره چې پی ټي ایم له 8 کلونو مسلسل کوله، نن هماغه خبره خلک تاییدوي، هماغه خبره کوي. نن ټول خلک د هغې محبوبه سندرې وایي، خټک چې به له ځان سره ژړله کله کله. خو بې ادبه ښکنځلماران، بې علمه جاهلان نن هم د پیل په غوږ کې ویده دي چې منظور چیرې دی، پی ټي ایم چیرې دی. کاڼه مې لیدلي وو، ړانده مې لیدلي وو، خو دومره ډېر نه لکه زموږ خلک. هر ماښام به ځان په اور کې ورته سوځي او په راتلونکي سهار کې به بیا قرباني ورکوي، بیا به ځان ورته وژني، کنې کورنۍ ټولې قربانۍ دې هېروي او خاورې پرې اړوي. د دې خلکو د یقین او باور لپاره به حتما ټول عمر په هدیرو یا زندانونو کې تېروي. بیا دې مني، کنې خاین او غدار یې.